بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې قدوس ماما ملک زمان خپل د اوبو ماشين د ورکېدو په حق له خبر کړ او ورسره داوا هم وکړه چې د غلو سره لار لري. اوس به وورو چې دلبر اجمل سره بیا په کومه خبره جنجال کوي. د صبر چې دا ماشین خو لوږې ښکته کړم، دومره غټ ماشین خو نه دی چې دا زه ولې دومره ستړی شوم. دا ماشین خو مې ځمکې ته لوږې ښکته کړ. ولکه دلبره ته بیا دلته راغلی؟ ما درته مخکې نه وویلې چې دې دیرې ته مه راځه او نن خو د لا پنډکی هم ځان سره راوړی. دلته د اوسېدو اراده لرې که څنګه؟ ته هم عجیبه خبرې کوې. دلته چې را نه شم نو چېرته به لاړ شم؟ بل ځای لرې؟ د کلي هغه سر ته پټو ته چې چکر ته ووځم نو هالته راځه. خو اوس دا راته ووایه چې دې زړو ټوټو کې دې څه شی راوړي دي؟ سمه ده بیا به هم هلته درځم او رښتیا د ټوټو کې مې درته پیسې راوړي دي. راوړې؟ څه شی؟ پیسې؟ دومره ډېرې؟ ته لیونی شوی دلبره، تا سره دومره پیسې له کوم ځای نه شوې؟ ته خو هر وخت زما قرضدار یې. منم چې نغدې نه دي، خو چې خرڅ شي نو دومره ضرور دی چې هم مې پرې زوړ قرض خلاصي او هم پرې تازه دارو راکړې. ته راوښه چې دا دي څه شی چې دومره قیمت به لري؟ دا دی د اوبو ماشین. ته اوس ووایې چې دا پیسې نه کوي؟ ښه نو دا د هغه پیسو ماشین ده. یاره دلبره ډېر بېکاره انسان یې. ولې یاره خندا ولې کوې؟ روغ جوړ ماشین دی که نه؟ چالان مې راخلاص کړی او راوړی مې دی. چې هر څه دی زما په کار نه دی. دا شی وړه چې څوک درنه ونه ویني. کلي کې خو هسې هم خلک په موږ شکمن دي. دا شی به ملا پسې رسوا کړي. زه نور نه پوهېږم. دا ماشین مې درته راوړی، اوس دې خوښه چې قبلوي او که نه هغه ستا کار دی. نه خو زه دا ماشین اخلم او نه درته پې دارو درکوم. ما درته خبره خلاصه کړې خو ستا پې سر نه خلاصېږي. شابه دا ماشین د له دې ځایه پورته کوه او چېرته یې په کباړې خرڅ کړه. موږ ته پې کار مه ګوره او نه موږ د دې شیانو خرڅولو ته وزګار یو. بیا نو ته هم رانه زوړ قرض نه شي لیدلی. او موږ زه په خوارۍ د خلکو نه شیان راپټ کړو، ته که برجانې اخلې هم نه. والکه دلبره داسې مه کوه چې دارو خرڅول به در باندې بند کړم بیا ګرځه چې له کومې پیدا کوې. سړیتوب پوه شه که نه؟ مړه که موږ یې سړیتوب وای نو موږ به نشه کوله او یا به داسې ستا درته محتاج ولاړ وای. نشې خو موږ له سړیتوب به ویستي وو، خو څه وکړو چې بله چاره مو نسته. ځه لکه پروفیسر صاحبه. نه نو زه اوس په رښتیا لاړ شم. نو ته پکې شک ګڼې؟ خود لاړ شه که نه. ما خو درته وویل چې دا ماشین په کباړي خرڅ کړه او موږ ته نغدې پیسې راوړه. نه نو که په لاره چا راسره دا ماشین ولیدو نو بیا به څه کېږي؟ تباه خو زه شوم که نه؟ هغه ستا د سر درد دی. نو خو ما درته ویلي چې ماشین را پټ کړه او نه زما په کار دی. ورځه شابه. سمه ده چې ته یې وایې، خو هسې یوه خبره ده چې ډېر ظالم انسان یې. ګلدینه و ګلدینه. بله کماندان صاحب څه مو ویل؟ ما ویل په هغه اور مو اوبه ایښې وې، اوس به ایښېدلې وي، ورشه لږ چای دم کړه. سخت ستړی یم، که لږه دمه مې ورسره جوړه شي. سمه ده کماندان صاحب، دا دی ورغلم چې چای درته تیار کړم.
السلام علیکم قومندان صاحب. وعلیکم السلام. قدوس ماما ستړی مشه، خیرت خو به وي. راځه په دغه چوکۍ کښېنه. سمه ده قومندان صاحب، دا دی کښېناستم. وایه که نه قدوس ماما، څنګه مو راپېښه وکړه؟ کار خو دغسې دی قومندان صاحب چې خبره ډېره ورانه ده. تا ته ځکه راغلم چې له احواله دې خبر کړم. ته پکې څه وایې؟ ورانه؟ څه خبره ده؟ او کومه خبره ورانه شوې ده؟ خبره داسې ده چې زما له کوهي نه چا د اوبو ماشین پټ کړی. ته پکې څه وایې؟ ښه ته دې عریضه راکړه، موږ به پوره هڅه وکړو چې غل درته پیدا کړو. او دا ووایه چې پر چا مو شک شته او که نه؟ واخله. سمه ده رای کړه. زما خو په یو سړي شک شته، خو هغه ما ته غل نه د غلو مل ښکاري. ته پکې څه وایې؟ څه؟ په چا مو شک شته؟ نوم یې څه دی او څه کاره دی؟ تر څو موږ پرې غور وکړو او که وکیل شکمن وي چې پلټنه یې وکړو. بل څوک دی؟ همغه زموږ د کلي ملک درته ښایم، ملک زمان. ته پکې څه وایې؟ دا څه وایې قدوس ماما؟ ملک زمان خو ډېر ښه انسان دی. هغه له موږ سره پوره همکاري کوي او هیڅ وخت له همکارۍ نه مخ نه اړوي. خو چې ته پرې ولې شکمن یې؟ شکمن په دې یم چې زموږ د څاو نه خبر وو او د غلو نه نه دی خبر. شوه که نه شکمنه خبره قومندان صاحب. ته پکې څه وایې؟ بس پلټنه یې کوو چې هر څوک ملامت و نو قانوني چلن سره به مخ کیږي. که زما منې قومندان صاحب، پیل یې له ملک زمان نه وکړه. اول هغه وپلټه او بیا نور کلیوال. ته پکې څه وایې؟ ګوره قدوس ماما، په یو چا برنحقه دعوا کول لویه ګناه ده او جرم هم ګڼل کیږي. که بیا هم ته په خپلې خبرې ټینګار کوې، موږ به ملک زمان را وغواړو او پلټنه به ترې وکړو. خو که خپله اعدام و اثبات نه کړلی شوه، بیا به ته او ملک زمان دواړه خفه وای. که زما منې دا کار موږ ته پرېږده چې ملامت او سلامت درته معلوم کړو. نه قومندان صاحب، زه ټینګار نه کوم. البته تاسو ته به دا اسانه شوې وه. ته پکې څه وایې؟ زه به اوس درنه لاړ شم. ته صبر قدوس ماما، چای تیار دی. یو پیاله چای وڅښئ او بیا به لاړ شئ. ولا هر څه ته انکار کولی شم، خو شنو چایو ته نه. او بیا چې لا وطني ګوړه هم ورسره وي. ته پکې څه وایې؟ سمه ده، دا دی چای درته راغواړم. ګلدینه و ګلدینه، هغه چای څنګه شو؟ زر راوړه چې میلمه لرو. قومندان صاحب دا دی چای در وړم. دې ماشین خو ډېر زه ستړی کړم. خدای راستې سای رانه ویست. والکه دلبره ودرېږه، کار مې دی در سره. څه پوه شوې؟ زه یاره ته هسې تنګول کوې، نه ودرېږم درته. صبر خو وکړه سړیه، څه پوه شوې؟ ښه ودرېږم. نه زه په غم اورېدلی. دا زه چې درته غږ وکړم نو ولې نه ودرېږې؟ څه پوه شوې؟ ځکه درته نه ودرېږم چې ته رانه هر شی هم د اوبو په بیه اخلې او هم یې په قرض واخلې او زموږ نغدې په کار وي. د خدای بنده، نن درته هم زوړ قرض در کوم او هم درنه دا شی اخلم چې دا زړو ټوټو کې دې تو کړی. څه پوه شوې؟ ښه یاره وایم را پنجه شه، زړه دې راته باغ باغ کړ. ښه زه نو اوس زوړ قرض راوباسه چې نوره هم تیاره کېږي. نه داسې خو زوړ قرض نه در کوم. اول دا په زړو ټوټو کې بند اسباب راوښیه چې بیا دې له چا نه څه شی شوړه کړی دی. څه پوه شوې؟ هغه پسې مه ګرځه، ته به زړې پیسې راکوه زړې. زه لیونی نه یم چې د خاورو جوړه لوټه در نه زه واخلم، زاړه بوټان در نه زه واخلم او دا د ګټې شی هم داسې پرېږدم چې په بل چا یې خرڅ کړي. څه پوه شوې؟ یاره غانیه زورور سړی. ها ویې ګوره. اوه
ولا دا خو د اوبو سمرسیبل دی دا دې له چا د کوی نه راویستی وه ظالمه هغوی خو د خیر ته کېنولي دي څه پوه شوې دې کیسو پسې مه ګرځه قرض مې راکوه چې درنه ځم درته مې وویل چې لا پسې تیاره کېږي بیا سپیان لارو کې راوځي او ځوروي مې خو ما هم درته وویل چې دا ماشین وانخلم نو قرض نه در کوم څه پوه شوې ښه ځورن کوه وایي خله چې غم یې کم شي اوس نو زر کوه او که نه دغسې هوښیار سړی دا یې دغه زړو بوټانو دا یې هغه د خورینې لوټې او دا واخله یو دوه درې پنځه دا یې د دې ماشین قیمت څه پوه شوې ما درته وویل چې ته به ډېر قیمت لګوې خو څه در سره وکړو زورور یې نو زورور نه یم ستا خیرخوا یم خیرخوا که زه درنه دا شیان وانخلم نو څوک یې درنه اخلي بل چا که در سره دا د غلا سامان ولید نو دستي دې پوستې ته حواله کوي اوس ورځه چې څوک دې ونه ویني څه پوه شوې